د مجبوره پیغله ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مجبوره پیغله ناول له سمې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول لسمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د شکریې وضعیت خوند نه راکاوه. څو ځله ګیلمنه شوم چې ولې شکریه ځان را باندې نه پوهوي. کیدای شي هغه به اوس ماته د نجیب د ښځې په سترګه ګوري. اوس هغه خطر چې زمانه ورته پیښ و ختم شوی. مخکې شاید له کومې مجبورۍ یې زما خیال ساته، خو اوس بېغمه ده. اوس هغه خطر لرې شوی. یوسف مړ شو، زه د نجیب ښځه شوم. نه زما خیالونه غلط وختل. شکریې وویل شبنم جانې راځه خپلې کوټې ته، او بیا مسکی شوه. هو زه هم بې د څه ویلو پورته شوم او د شکریې د کوټې په لوري لاړم. د شکریې وړه لور کوټه کې ولاړه وه. راته ویې ویل ترورې ته دې پخواني ځای پرېوځه. ته چې کله لاړې نو ما به یوه ورځ هم نه تېرېده. هر وخت به راته یادېدلې. رښتیا ترورې زه دې هم یادېدم. زه به چې د شپې دلته راغلم او ستا ځای ته به مې وکتل، ډېره به مې ویادېدې. ما د مهربانۍ نه په غېږ کې ونیوله او په دواړو مخو مې ښکل کړه. ولې نه یو ساعت مې هم له خیاله نه وتې. ما او د شکریې لور خبرې کولې چې شکریه او راحله هم راغلي. ځایونه مو جوړ کړل، ماشومان مو په خپلو ځایو څملول او موږ هم وغځېدو. په کوټه کې چوپتیا وغوړېده. زه هم چورتونه واخیستم. زما لومړۍ شپه، هغه شپه چې په وینو لړلې دې کور ته راغلم. بیا زما او د شکریې تر نیمو شپو خبرې، او هغه شپې چې ما د ژوند د زندانه د خلاصېدو چورتونه پکې وهل. څومره اوږدې او د خوښیو شېبې وې چې ما د نجیب سره د تښتېدو پلان جوړاوه چې ګوندې زما میرویس ته به ورشم. میرویس ته به په نازکه ژبه په خپلې ناخوالې بیانوم. هر څه یو خوب و. تعبیر یې زما په بربادۍ راووته. د چورتونو کړۍ مې د شکریې غږ وشکولې. شبنم ډېر چورتونه وهي. ته تر اوسه په خیالونو کې د ژوند راحتونه لټوې. لږ دې بدبختې نړۍ ته راشه. د امید لمنې پرېږده، حقي نړۍ وګوره. دا بدبخته دنیا، دا د ظلمونو او نفرتونو نړۍ. په ځای را کېناستم. شکریه او راحله هم را نږدې شوې. بیا راحله پورته شوه، دروازه یې خلاصه کړه. بیرون یې وکتل، رښتیا نن شپه د نجیب پلار هم نه و راغلی. راحله بیرته راغله او تر څنګ مې کېناسته او په ډېره وزرمنه لهجه یې رانه د تېر وخت پوښتنه وکړه. ما هم بېواره خپله کیسه ورته له دې ځایه له وتو پیل کړه. د شبرغان د اولې شپې خبرو، د صوفیې او صوفي بای کړو ډېرې وژړولې. په تېره بیا د صوفي بای او د هغه د زامنو کړو. زما د حیا لوټول، د شکریې د خولې بې اختیاره ژړا راووته. له ما یې غېږ راتاو کړه او د بښنې غوښتنه یې کوله. زه یوه ناپوهه ښځه یم. ما په نجیب باور وکړ، خو هغه حرامي و. زه یې دوکه کړم. ما هېڅکله هم داسې خام کار نه و کړی. دا څه وشول؟ شبنم ما وبخه. راحلې هم ورسره ژړا رغبرګه کړه. شبنم جانې موږ وبخه، موږ ستا ژوند تباه کړی. موږ به په ژوند ستا په مخ کې سترګې ونه غړو. شپه مو تر سهاره په خبرو تېره کړه. سهار تر چای وروسته د کوټې په لوري لاړم. زړه مې غوښتل چې خوب وکړم. لا په ځای نه وم لاسته چې شفیقه او مور یې راننوتې. د شفیقې مور رانه پوښتنې شروع کړې. هو شبنم، اوس زما پوښتنې بې ځایه دي. یوسف سر وخوړه، خو د زړه تسکین لپاره زه غواړم راته ووایې چې ولې او څنګه د نجیب سره لاړې. ما ورته وویل بس مورې، نه غواړم چې په دې خبرو وغږېږم. دومره به درته ووایم چې دا ټول یو ظلم و، دا مجبوریت و، خو پایله یوه ترخه خاطره راووته. شفیقه وپوهېده او مور یې چوپ کړه. دوی لا ناستې وې چې راحلې غږ کړ، پلارجان مې راغی. راسن دې کوټې ته راننوت. هیبت واخیست، ما ته یې وکتل. بیا په سوالیا نظر شفیقې ته وکتل. زر شفیقه را پورته شوه. تر روغبړ وروسته یې وویل نجیب سر راغلی او نجیب بیرته لاړ. نورې خبره بنده شوه. د نجیب پلار یوه ځیږه قواره درلوده. د سترګو یې ځیرکتیا معلومېده. په تونده لهجه یې وویل نجیب ولې او چېرته لاړ؟ شفیقې ما ته وکتل. په سترګو یې د ویلو غوښتنه رانه وکړه. زه هم را ولاړه شوم. کاکا هغه صوفي بای کره لاړو. زه د هغوی په اجازه نه بلکې په پټه دلته راغلی یم. بېواره مې له خولې ووتل چې نجیب غواړي د صوفي بای چاره وکړي. نجیب ویلي د دې ټولو بدبختیو عامل صوفي بای و. د نجیب د پلار رنګ سور واوښت او له ډېره قهره ولړزېده. ژبه یې په شونډو راښکله. نجیب
نجیب ډیر بې عقل دی. اوف دا زه څه اورم او همداسې له کوره ووته. درېیمه ورځ 10 بجې نجیب راغی. هو نجیب خپل کار کړی و. صوفي بای او د هغه زوی غفار یې وژلي و. اوس نه د کور وضعیت ډیر خراب و. نجیب به تل له کوره بهر و او پلار یې هم همداسې حالت ته رسېدلی و چې نه پوهېده څه وکړي. کله به یې ویل چې له دې ځایه کور وباسي او یا به یې پرېکړه وکړه چې نجیب د صوفي بای زامنو ته ور په ګوتو کړي. تر ډېرو ورځو همداسې کېدل او همدا کشمکش روان و. په دې ورځو کې د شکریې ورونه تر هر چا ډېر راتلل او په وار وار یې شکریې ته ویل چې زموږ سره لاړه شه. که څه هم د شکریې زړه و خو د کور وضعیت اجازه نه ورکوله. یوه ورځ د نجیب د ترور میړه له خارجه راغی. د څو ورځو په تېرېدو له ټولو پیښو خبر شو. د یوسف په مرګ او د نجیب په دې کار ډېر غمجن شو. هر وخت به یې ما ته ډېر راکتل. نه پوهېږم چې په زړه به یې څه تېرېدل. آیا ما ته د نفرت په سترګه کتل او که د یو بدبخت او بې اثري جنۍ په سترګه. تر څو ورځې تېرېدو وروسته یوه ورځ چې ټول د کور په چوتره ناست وو، د نجیب د ترور میړه د نجیب پلار ته وویل ډګروال صاحب رفیع یوه خبره مې په زړه ده خو له دې سره غلی شو او شاوخوا یې وکتل. د نجیب پلار ورته وویل وایه څنګه غلی شوې؟ د نجیب د ترور میړه ژبه په شونډو راښکله او بیا یې زیاته کړه زه پوهېږم چې تاسې ډېر غمجن یئ. زړه مې نه غواړي چې ووایم خو په ژوند باور نشته. د امید مور راته په تاسې حواله راکړې خو بیا هم وایم چې دا وخت د دې غوښتنې نه و. خو زه هم وخت نه لرم او بل د وطن وضعیت هم خراب ده. غواړم چې زر بیرته لاړ شم. یو ځل په ټولو خاموشي وغوړېده. تر لږ سکوت وروسته د یوسف مور وویل اوس خو ته پوهېږې چې موږ د وینو غړپونه کوو. د وطن وضعیت لا څه زموږ د کور وضع هم خرابه ده. یوسف سر وخوړ او اوس نجیب یو بل غم هم را په سر کړ. خدای دې خیر کړي چې څوک به مو د ژوند یوې ذرې مسکا ته هم پرېږدي او که نه. شفیقې او شکریې هم پسې ورغبرګه کړه. هو وروره تر تا به بل کوم ښه ځای وي خو کاش چې دا وخت نه وی راغلی او ته بل وخت کې راغلی وی. تر اوسه د نجیب پلار غلی ناست و او د دوی خبرې اورېدې. لږ را سنبال شو. هو وروره دوی رښتیا وایي. کاش زما زړه بهر وای او تا لیدلی وای خو زه دې په امتحان کې واچولم. زه ستا نیکیانې نشم هېرولی. زه مې خور نشم خفه کولی. ما د هغې سره واده کړې وه خو زه څه ووایم. د نجیب د ترور میړه مخ راواړوه. ما مخکې هم وویل چې دا وخت مناسب نه دی خو زه مجبور یم. زه دلته ډیر نشم پاتې کېدی. کاش ما وخت درلودی او د وضعیت تر ښه کېدو پورې مې انتظار کولی شوی. د نجیب د ترور میړه ډېرې خبرې وکړې او دوی یې دې کار ته راضي کړل. درېیمه ورځ د امید په غیاب کې د راحلې سره یوه وړه کوژدن وشوه. هو کوژدن وه خو ډېر خفه او غمجنه کوژدن. ما ته ډېره سخته وه ځکه راحله زما ملګرې وه. زما څنګ خالي کېده خو په دې خوشحاله وم چې راحله له دې بدبختیو ووځي تر څو زما غوندې په دردونو وانه وړي. د صوفي بای کور به حتما غچ اخلي. خدای دې وکړي چې راحله یې ښکار نشي. د نجیب د ترور میړه د نجیب پلار ته له دې ځایه د وتو مشوره ورکړه خو د ټول کور وتل ډېر سخت و. شکریې ما ته ویل چې ته به زما سره د ورونو کره لاړه شي خو نجیب یوه بله معما و. تر څو میاشتو پورې قسمه قسم خبرې راپورته شوې. زما هم نورې د مور کېدو ورځې وې. هو یوه ورځ دردونو پسې واخیستم. زر مې شکریې ته وویل. هغې هم بې له ځنډه روغتون ته ورسولم. تر څو ساعتو وروسته د زوی مور شوم. هو دا بدبخته پرویز دنیا ته راغی. له سترګو مې اوښکې روانې وې او د نفرت یوه ټوټه راته ښکاره شوه خو مجبوره وم. زړه مې نه غوښتل چې راوی اخلم خو دا یو معصوم و. د ده ګناه نه وه. بېرته به مې زړه پرې وسوځېده. 5 میاشتې ووتې. د نجیب د ترور خاوند یو ځل بیا راغی. دا ځل ورسره د امید مور امید او د هغه خور هم وه. په څو ورځو کې یې وښوده چې د راحلې او د واده تصمیم لري. د نجیب د کورنۍ زړه نه و خو د امید د پلار او مور په ټینګار یې واده ته غاړه کېښوده. دا هم یوه غمجنه ورځ وه. راحله زما له څنګه لاړه. هغه واده شوه. د واده تر 3 ورځو وروسته یو سهار راحله ما ته راغاړې وته او په سلګو شوه. شبنم په خدای دې سپارم. ما تا ته خور ویلي زه به تا هیره نه کړم خو ګوره ما مه هیروه. ته د غمونو سمندر کې لامبو وهې. افسوس چې ما د وینو او دردونو په دریاب کې یوازې پرېښودې. شکریه شته هغه په تا ډېره مهربانه ده. تا ته د خدای راحت در نصیب کړي. د خدای په امان. د خدای په امان. له سترګو مې اوښکې روانې وې.
ورو ورو مې غږ په سلګو بدل شو. راحله لاړه، د ژوند په ترخو ورځو کې مې یوه بله ځایې هم ورکړه. اوف زما د ترور د لور په شان زما په غمونو کې د زړه تسکین. د صوفي بای کورنۍ هم وخت د لاسه ور نه کړ. د راحلې د واده لسمه شپه وه. هغه شپه چې موږ تصمیم نیولی و چې له دې ځایه بل ځای ته کډه شو. د شپې د صوفي بای زامن سره د نورو وسله په کور راوختل. زه په کوټه کې ویده وم چې ډزې مې واورېدې. شکریا هم راپورته شوه او دروازه یې خلاصه کړه. د دروازې د خلاصېدو سره مې قوي ډزې واورېدې. زه زر زر د کوټې تشناب ته ننوتم. مسله نفر کوټې ته را دننه وتل. یو خوا بل خوا یې وکتل او بیرته بیرون لاړل. د شکریې چیغې مې واورېدې چې د صوفي بای زوی مجید ته یې وهلې او په لپو لپو خیرې ورته کولې. هغه په وار وار ورته ویل شکریې ستا او ستا بچو ته هیڅ خطر نشته. زما دښمنان نجیب او د هغه کورنۍ ده. زه به د هغوی نوم ورک کړم. لږ شېبه وروسته په کور کې قراري شوه. زه اوس د کوټې منځ ته راووتم. ویرې پسې اخیستې وم. اندامونه مې لړزېدل. پرویز مې غېږ کې کلک نیولی و. هغه هم ویرېده او زړه یې بېواره دربېده. تر لږ ځنډ وروسته شکریا را ننوته او چیغې یې جوړې کړې. د شکریې په چیغو مو د څنګ ګاونډیان هم راورسېدل او شور یې جوړ کړ. نږدې یوه حکومتي پوسته وه. د هغې څو تنه کسان هم راغلل. موږ هم بیرون راووته. شکریې د ویرې سلګۍ وهلې او په غېږ کې ونیولم. خپله لور یې هم زموږ تر څنګ ولاړه وه او زبون یې وهل شوی و. مجید او د هغه کسانو زموږ مینه سپېره کړه. نجیب، د هغه پلار او مور ورونه او د شکریې خوښې له منځه تللي وو. هو شپږ جنازې شپږ. د ګاونډیانو په مرسته مو جنازې کېښودې. شپه مو په ویښه سهار کړه. د نجیب د تره زامن خپل او خپلوان راغلل. حکومت هم د معلوماتو لپاره ډلې ډلې پولیس رالیږل او بیرته به تلل. د نجیب کشرای تره چې د حوزې مسؤل و، هغه به حکومتي خلک پوهول چې دا یوه کورنۍ مسله ده او د نور تفصیل نه ځان ساته. جنازې لاړې ښخې شوې. د خلکو بیروبار هم ورځ په ورځ کمېده. د بدبختیو بل پړاو پیل شو. میړو خکونډه، یو زوی، دا څه کړم، چیرې لاړه شم، د چا په امید شپې رڼې کړم، چا ته تمه وکړم، ځان ته به کېناستم فکر به یې وړم، کاش چې لیونی شم، کاش چې زه هم یوه مرمۍ لګېدلې وی. زه به په دې دنیا کې څوک لرم. د امید ټولې لارې راته بندې دي. له دې سره به مې له سترګو د اوښکو بهیر رامات شو. یو ورځ د شکریې ورور راغی او د شکریې سره په کوټه کې غږېده. بیا یې ما ته هم غږ راوکړ. زه ورغلم. تر روغبړ وروسته یې وویل زه غواړم چې خور مې له ځانه سره بوزم تر څو به یې پالنه کوم چې زامن یې رالوی شي. اوس ستا په هکله هم دا نظر لرم. خو دوه خبرې دي. اول دا چې د نجیب آکا او د آکا زامن به اجازه راکړي، او دویم دا چې که ته غواړې هر وخت کولی شي چې کابل ته لاړه شي، نو زه به در سره همکاري وکړم. خو په دې وختو کې کابل ته تلل هم سخت دي. ته فکر وکړه او ځواب راکړه. زه تا له شکریې کمه نه ګڼم. شکریې وویل وروره ته د نجیب آکا ته ورشه او هغه وغږوه، که نه زه به هم در سره لاړه شم. شبنم خو د یوسف له لاسه بدبخته شوه. دا خو د نجیب ښځه نه، د هغوی ښکار و. د شکریې ورور وویل سمه ده، زه خپله د نجیب له آکا سره وینم. نږدې ماخوستن د شکریې ورور د نجیب د آکا او د آکا زامنو سره راغی. ټول کېناستل. اول د نجیب آکا په خبرو داسې پیل وکړ: شبنم خورې، زه تا ته ډاډ نشم درکولی، خو دومره درته وایم چې دا به ښه وي چې زموږ په کور کې اوسېدلی وی، تر څو ستا کورنۍ پر تا خبره شوې وی او ستا سرنوشت معلوم شوی وی. زه یوه وعده درکوم، هغه دا چې زه تا ته میاشتنی مصرف بې له کومې تمې او احسانه درکوم. زما په زړه کې د مننې جذبات راپورته شول. آکا زه درنه مننه کوم. که ستا له خوا ممانعت نه وي، غواړم تر عمره د شکریې تر څنګ واوسم. د مجبوره پیغله ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 10مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.